پروډکټ او ضرب و تقسیم و جمع منفي دا مینه ډېر زیات پکې استعمال کېږي. بل ځو کاونټ ته. کاونټ څه مطلب؟ حسابول چې حسابي کې یو کاونټ ای ده یو کاونټ صحیح ده یو کاونټ ای ده او بل کاونټ اف ده. دا درې شیان څلور کاونټ بلانک هم شته. بلانک کاونټ حسابېدو ته وایي. کاونټ چې ده دغه کاونټ صرف د اعدادو لپاره استعمالېږي. کم کله غوښتل چې صرف اعداد حساب کوي بیا مساوي کاونټ قوس اوپن بیا لکه سم غوندې ځای به ورته وښیاست. مثلا زه دغونه ځای ورته ښیم چې په دغه ځای کې څومره اعداد لیکل شوي دي نو دی ورته وایي چې څومره اعداد دي؟ څلور اعداد دي. که چېرته د کوم یو په ځای باندې مثلا اوس د دې په ځای باندې دلته خط ولیکل شي ګوره دا څو شوه؟ ولې درې شوه؟ صرف اعداد حسابوي خط نه حسابوي. پوه شوئ؟ بل د کاونټ ای. کاونټ ای مطلب کاونټ آل چې ټول حساب کړي. دا نمبر هم حسابوي خط هم حسابوي چې مقصد په خانه کې یو شی وي دی حسابوي. کاونټ ای ګوره دا راغله مساوي فرض مثال ورته وایم چې دغه ځای راځم نو ګوره وایي چې څو دي؟ څلور. په دې چې دا یم عدد حسابوي هم خط هم هر شی. که مثلا زه اوس دلته خط ولیکم هم به دی وایي چې څو دي؟ څلور. دی وایي درې دي دی وایي څلور دي. په دې چې دی دواړه حسابوي. بل د کاونټ اف. کاونټ اف چې دا کاونټ خو حساب شو. اف څه ته وایي؟ شرط ته وایي. اف همیشه په انګلیسي کې د شرطیه جملې لپاره استعمالېږي. که کله غواړئ چې یو جمله شرطیه شي د شرط په بنیاد جوړه شي نو بیا اف استعمالوئ. او مثلا زه دلته داسې یو څه نمونه لرم. زه وایم چې په دغه منطقه کې علي څو وارې نوشته ده صرف علي راته حساب کړه. صرف علي راته حساب کړه. یو شی مشخص شی حسابوي نو بیا به کاونټ اف استعمالوئ. مساوي کاونټ اف. قوس خلاص. منطقه ورته وښیم. مثلا زه ورته وایم چې دغه منطقه ګوره چې کله فورمول کې قوس خلاص شي ګوره دلته یو قوس کې دلته معلومات ورسره راځي. یو کې اول کې څه لیکل شوی ده؟ رینج لیکل شوی. رینج څه ته وایي؟ دغه منطقه چې ته ورښیې چې په دغه ځای کې راته حساب کړه. بیا ګوره کاما وینې کاما وروسته څه لیکل شوی ده؟ کرایټیریا. کرایټیریا شرط ته وایي چې په کوم بنیاد باندې ته غواړې چې په دغه رینج کې ته کاونټ اف وکړې. مثلا زه ورته وایم چې څوک راته حساب کړه؟ علي راته حساب کړه. نو یو شی همیشه په یاد وسه چې په اکسل کې چې کله فورمولا استعمالوئ اکسل کې چې فورمولا استعمالوئ یا اکسس پروګرام کې چې فورمولا استعمالوئ خط چې په فورمول کې نوشته کوه نو بیا به دغه ډبل کوټ ورکوئ. پوه شوې؟ دا ډبل کوټ وینې دا به ورکوئ. اوس زه ورته وایم چې څوک راته حساب کړه؟ علي. بیا به دا کوټ ورکړې قوس باندې نو دی به راته وایي چې علي څو وارې نوشته ده؟ دوه وارې نوشته ده. دې ته کاونټ اف وایي چې د شرط په بنیاد یو شی درته حسابوي. بل د کاونټ بلانک. له نوم څخه معلوم ده چې څه شی حسابوي؟ خانه خالی. یو منطقه ورته ښیي. فرض مثال وایم چې دغه منطقه کې څومره خانې خالی دي. آزمان که درته وایي چې څومره خانې خالی دي؟ نه دا صرف خانې حسابوي خالی. بل د ناو. ناو څه مطلب؟ اوس. بل د ټوډے ډے منت year. دا بیا د تاریخ لپاره استعمالېږي د فورمولې. مثلا که زه غواړم چې د اوس تاریخ راته راشي نو بیا به څه شی نوشته کوې؟ قوس خلاص قوس بند. نو هم به ډیټ درته راشي هم ټایم کوم تاریخ ده او څو بجې دي فعلا. ګوره دا فورمول چې ده د همیشه اپډیټ کېږي. یعنې که زه دا فایل سبا خلاص کړم دلته به تاریخ څو لیکلی وي؟ بیا 19 به لیکلی وي. په هر وخت چې خلاص کړم هماغه وخت به لیکل شوی وي. نه نه دی له دغه نه اخلي. دا نام له دغه نه اخیستل کېږي. داسې چې مثلا دې کې یو شی وي دې کې بل شی نشي راتلی. همیشه نو فورمول چې ده تاریخ یم ډیټ ټایم له کوم یو نه اخلي؟ ټوډے صرف نن. قوس خلاص. منځ کې به یې ناو ولیکې. مثلا زه ورته وایم چې د نن ورځ د ناو لپاره بیا قوس خلاص قوس بند بیا ټول قوس بند. چې نن ورځ څو ده؟ که صرف ټوډے کې لیکل شي قوسونه نه راځي او صرف ټوډے کې داسې راځي. ټوډے نن ورځ څویم تاریخ ده؟ د شپږمې میاشتې 18 تاریخ. ډے صرف ورځ راولي. مثلا زه ورته وایم چې ډے د مثلا د نن ورځ نو نن ورځ تاریخ څو ده؟ 18. منت څه شی راولي؟ میاشتې راولي. مثلا زه ورته وایم چې د نن میاشت څویمه میاشت ده؟ شپږمه میاشت ده. او year ناو کال څو ده؟
دا ټول چې دي د دې ټایم مطابق چینجېږي. مثلا که ته سبا دا فایل خلاصوي نو سبا چې هر څومره تاریخ و هر څومره بجې وي نو دا به هماغه شی راځي. پوه شوې؟ دا شوې دا فورمولې. بل یاره بل به بس